الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. لا مذهبیان وکټوري اهل حدیث په احناف باندې دا اعتراض کوي چې د تقلید په وجه په دین کې د حنفیت، شافعیت، مالکیت او حنبلیت فرقې جوړې شوې، حالانکه الله پاک فرمایي چې تاسو په دین کې تفرقې مه جوړوئ. تاسو ورته یو څو جواب ورکوي. اول جواب تحقیقي ورته دا ورکوي چې یو افتراق دی او بل اختلاف دی. اختلاف دی ته وایي چې لارې جدا جدا وي مګر منزل او مقصود یو وي، او دې ته رحمت ویلی شوی دی. مرفوع حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اختلاف امتی رحمت، عقد الفرید صفحه 112 بحوالی جامع الاصول جل اول صفحه 102، فیض القدیر جل اول صفحه 212. او په بعض روایاتو کې راځي چې یوه ورځ هارون الرشید امام مالک رحمه الله ته وفرمیل چې زما سره عراق ته لاړ شه، زه به خلک ستا په لیکلی شوي کتابه موطا امام مالک باندې راجمع کړم، لکه حضرت عثمان رضی الله عنه چې خلق په قرآن باندې را جمع کړل. نو امام مالک رحمه الله ورته وفرمایل چې واما حمل الناس على الموتى فليس الى ذلك سبيل لان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقوا بعده في الامصار فحدثوا اهل الامصار فعند اهل كل مصر علم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلاف امتي رحمة عقد الفرید صفحه 114. یعنی په موتا باندې د خلکو راټولولو ته د جواز لاره نشته، ځکه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه وروسته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه مختلفو ښارونو ته تللي دي او حدیثونه ورته بیان کړي دي. نو د هر ښار والا سره علم دی، او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زما د امت اختلاف رحمت دی. نو دا اختلاف دی چې لارې جدا وي او منزل یو وي، لکه یو مسجد ته چې څلور لارې وي او د څلورو واړو لارو باندې راتلونکي خلکو یو مقصد دی چې مسجد دی. او افتراق دی ته وایي چې لارې جدا وي او منزل او مقصودم جدا وي. نو د اسلام او د کفر په مابین کې افتراق دی. همدارنګه د بدعت، الحاد او د دې په مقابل کې چې سنت دی د دوی په مابین کې افتراق دی، مګر د مذاهبو په مابین کې په احکامو کې اختلاف دی، او دې ته فرقې نشي ویلی کېدلی، بلکې دا څلور واړه مذاهب یوه فرقه ده. په مسلم جلد 2 صفحه 33 او په نورو ځایونو کې داسې راځي وهو مذهب معاذ بن جبل ومعاویة رضی الله عنهما. نو وابیانو ته موږ وایو چې دلته دوه مذهبه په مسلم کې ذکر شو، یو مذهب د معاذ بن جبل او بل مذهب د معاویه رضی الله عنهما. نو آیا دلته اوستا داسې ویلی شي چې د دغې دواړو صحابو دوه فرقې وي؟ د دې ډېر مثالونه دي. مثلا په مقدمه د مسلم کې صفحه 14 او صفحه 15، دارنګه کتاب الاعتبار صفحه 11، په دې ټولو کې یو صحابي ته د یو مذهب نسبت شوی، بل صحابي ته د بل مذهب نسبت شوی، بل صحابي ته د بل مذهب نسبت شوی. دلته څوک داسې نه شو ویلی چې دا د صحابو فرقې وي، دا ټول صحابه یوه فرقه وه. د دوی لارې اگر چې په بعضې احکامو کې بدلې وي، لیکن مقصد او منزل یو و. د جواب تشریح درته لږ نورم کوم. ګوره، دا اختلافات چې د مذاهبو په مابین کې دي، دا اختلافات د صحابو په مابین کې موجودو. نو د امامانو د اختلاف دپاره منشا د صحابه کرامو اختلاف دی، او د صحابه کرامو اختلاف رحمت دی، لہذا د امامانو اختلاف رحمت دی. نو اوس ګوره، شاه ولی الله دهلوی رحمه الله د صحابو په باره کې فرمایي وقد كان بعض الصحابة والتابعين ومن بعدهم من يقرأ البسملة ومنهم من لا يقرأ ومنهم من يجهر بها ومنهم من لا يجهر بها وكان منهم من يقنت في الفجر ومنهم من لا يقنت في الفجر ومنهم من يتوزأ من الحجامة والرعاف والقيء ومنهم من لا يتوزأ من ذلك ومنهم من يتوزأ من مس الذكر ومنهم من لا يتوزأ ومنهم من يتوزأ مما مست النار ومنهم من لا يتوزأ من ذلك ومنهم من يتوزأ من أكل الإبل لحوم الإبل ومنهم من لا يتوزأ منها. نو په صحابو په تابعینو کې به بعضې خلکو بسم الله بالجهر لوستله او بعضو منو لوستله.
بلکې بعضو به لوستله بعضو به نه لوستله بیا چې چا لوستله نو بعضو به جهرن لوستله او بعضو به خفیتن لوستله نو دا اختلاف په صحابهو کې و دارنګه بعضو به قنوت فی الفجر لوستلو او بعضو به نه لوستلو بعضو به د حجامت او د رعاف او د قین او وروسته اودس کولو او بعضو به نه کولو بعضو به د مس الذکر او د مس المرئین وروسته اودس کولو او بعضو صحابو به نه کولو بعضو به د اوخ د غوښې د خوراک نه وروسته اودس کولو او بعضو به نه کولو نو دا اختلاف د صحابو په مابین کې و لہذا امامان د صحابو په نقش قدم روان دي همدارنګه مولانا زکریا رحمه الله په کتاب الاعتدال فی مراتب الرجال کې یو څو مثالونه ذکر کړي دي مثلا د حضرت عمر رضی الله عنه پنیز په مس الذکر او دس ماتیږي او د حضرت علی او د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنهما پنیز نه ماتیږي دارنګه د حضرت عمر او د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما پنیز باندې د ژوندیو په ژړا مړي ته تکلیف رسیږي او د حضرت عایشه رضی الله عنها پنیز نه رسیږي دارنګه د قضا شو روزو په باره کې د حضرت ابي هريره او د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما په مابین کې په تتابع او عدم تتابع کې اختلاف دی دارنګه د جمهور صحابه او د ابو هريره په مابین کې د جمعې په ورځ د عطر د استعمال په وجوب او عدم وجوب کې اختلاف دی د جمهور پنیز د عطر استعمال مستحب دی او د ابو هريره رضی الله عنه پنیز واجب دی دارنګه وضو مما مست النار د بعضی صحابو پنیز شته او د خلفای راشدین او د جمهور صحابو پنیز نشته دارنګه د حضرت ابن عمر پنیز په تیمم کې مسح الیدین الی المرفقین دی او د حضرت علی پنیز باندې الی الرسغین دی دارنګه د جمهور صحابو پنیز باندې که مقتدیان دوه نو امام به ترې مخکې ودرېږي او د بعضې صحابو په نیز باندې به امام په منځ کې ودرېږي دارنګې عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما به د غسل په وخت کې زنانو ته د کوڅیو د سپړلو امر کولو حضرت عایشه رضی الله عنها به د دې په خلاف ورته وفرمیل چې ولې ورته داسې امر نه کوي چې ویښته وخورئ دارنګې د جمهورو صحابو په نیز باندې په طواف کې رمل سنت دی او د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما به فرمایل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رمل اتفاقا کړی دی څوک چې د دې په باره کې تفصیل غواړي نو د تفسیر د ترمذي جلد اول ته د مراجعه وکړي د صحابو په مابین کې چې څومره اختلافاتو امام شاه ولی الله رحمه الله د دې اختلاف اسباب او عوامل بیانوي او بیا فرمایي چې ثم انهم تفرقوا في البلاد وصار كل واحد مقتدى ناحيه من النواحي الانصاف صفحه 3 یعنی بیا دغه مجتهدین صحابه په مختلفو وطنونو کې خپاره شول او د هر علاقې خلکو د یو صحابي تقلید شروع کړو نو خلاصه دا چې د امامانو په مابین کې چې کوم اختلاف دی دا د صحابو د اختلاف نه مأخوذ دی منشأ ورته د صحابه کرامو اختلاف دی موږ وابیانو ته الزامي جواب کوو غیر مقلدین چې له دې وجې تقلید پرېږدي چې د تقلید د وجې نه په دین کې فرقې جوړې شوې نو بیا خپله وابیان ولې نوې فرقو جوړوي تاسو ته به یو ځای کې زه ذکر کړم چې په 100 کالو کې د وابیانو 14 فرقې جوړې شوې دویم الزامی جواب وابیانو ته دا ورکو چې د امامانو اختلاف دا د صحابه کرامو د اختلاف نه را پیدا شوی دی لیکن غیر مقلدین د شیعگانو په شان د صحابو نه تختی د دوی علما لیکي چې د صحابو اقوال په دین کې حجت نه دی وګوره احسن الكلام جلد اول صفحه صلواتات یا دلیل الطالب صفحه 619 الحق السريج جلد 2 صفحه 454 فتاوى الدين الخالص جلد اول صفحه 15 تمام المنه للالباني صفحه 109 نو کله چې وابیان د صحابه اقوال ته حجت نه وي نو د وابیانو د اختلافي اقوالو لپاره منشأ څه ده زه به د وابیانو یو څو اختلافي اقوال درته ذکر کوم اول شوکانی او صدیق حسن خان لیکي دا دواړه لا مذهب دي چې په منځ کې ستر عورت ضروری نه ده او وحید الزمان په یو ځای کې لیکلي چې ضروری ده دویم نواب صدیق حسن خان لیکي چې په اذان باندې د اجرت اخیستل جایز نه دي او وحید الزمان لیکي چې جایز دي وحید الزمان لیکي د مؤذن دپاره دا شرط دی چې نر بی او نواب صدیق حسن خان لیکي چې دا ورته شرط نه دی بلکې زنانه اذان کولی شي لا مذهب نواب صدیق حسن خان لیکي چې اذان واجب دی وحید الزمان لیکي چې سنت دی دارنګې وحید الزمان په یو ځای کې لیکي چې د زانیې روپۍ حرامې دي او وحید الزمان په یو ځای کې لیکي چې فاحشه توبه وباسي
په بل ځای کې لیکي نو مال حلال دی. دارنګې وحید الزمان تعویذونو ته جایز وی او نور لا مذهبان ورته ناجایز وی. دارنګې نواب صدیق حسن خان لیکي چې په مقاربت باندې حج نه فاسدېږي او وحید الزمان لیکي چې فاسدېږي. دارنګې د تراویحو په ختم کې د سورت اخلاص 3 ځلې لوستل د لامذهبه بشیر احمد قنوجي په نیز بدعت دی او د وحید الزمان په نیز جایز دی. دارنګې وحید الزمان لیکي چې د ذهني آرام دپاره د موسیقۍ اوریدل جایز دی او په ودونو کې مستحب دی او د نواب صدیق حسن خان په نیز ناجایز دی. لسم دا چې وحید الزمان لیکي چې د میقات نه مخکې احرام جایز دی او نواب صدیق حسن خان لیکي چې ناجایز دی. دا لس اختلافي مسایل چې د وهابیانو په کور کې پکې اختلاف ته ما درته ذکر کړ. د وهابیانو د دې اختلافاتو منشأ څه ده؟ د امامانو د اختلافاتو منشأ خو د صحابه کرامو اختلاف و، لیکن دوی خو صحابه نه مني، نو دوی د اختلاف ولې کړ؟